ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وای د رمضان شریف د ټولې میاشتې عبادت او بل طرف ته د لیلة القدر د شپې یعنی بل طرف ته چې کوم دی 28مې شپې عبادت دا ماته د رمضان شریف د دې دغونه عبادت نه بهتر دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وی د الله رسول قربان وای دا کمزوري سړي او کمزوري ښځې هغه د دې شپې د دې عبادت او د دې سعادت نه محروم دي یعنی کمزوري سړي او کمزوري ښځې خو چې کوم دي منځ ته نشو درېدلی دونه ولاړه چېرته کولی شي ټوله شپه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل وای آیا هغوی تکیه نشي لګولی چې ځان ته څوک کښېږدي او دا شپه په ناسته باندې تېره کړي. ضروري خو نه ده چې ټوله شپه دې ته چې کوم دی نفلونه کې بلکې کوم چې د معراج شپه ده او د لیلة القدر شپه ده دا شپه موږ مختلفو عباداتو کې تېرو کله نوافل کله ذکر اذکار کله الله ته جړه کله دعا کله تلاوت مختلفو عباداتو کې به دا نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد ډېرو محترم ورونو نن به موږ د دې خبرې وضاحت کوو چې لیلة القدر کله دی او دا په کومې شپې باندې راځي او د دې علامات څه دي د دې ټولو خبرو وضاحت به انشاءالله چې نن کوو. بل د لیلة القدر الله جل جلاله پټ ساتلی دی یعنی دی نه ده ښولی چې دا پلانکې نمبر شپه ده په دې کې چې دی حکمت سره د هغې وضاحت به هم کوو. د ټولو اول په دې کې خو علما کرامو ډېر زیات حکمتونه بیان کړي دي لیکن یو حکمت پکې دا هم دی چې د لیلة القدر د 1000 میاشتو د عبادت نه بهترینه شپه ده. نو یو کس به ټول کال عبادت نه کولو صرف دې شپې ته به د هغه کاته و ولې چې دا شپه د 1000 میاشتو نه بهترینه ده. دا تقریبا درې چې دی 80 کاله او 4 میاشتې عبادت راځي نو صرف په دې شپې باندې به یې کولو. دې وجې نه الله جل شانه دا شپه د دې قوم نه غایبه کړله. دا شپه به مونږ په کوم ځای کې لټوو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې تاسو لیلة القدر د رمضان شریف اخري عشره په تاغ شپو کې لټوئ. نو د حدیث مطابق دا رمضان شریف چې د اخري عشره کې دا کمې تاغ شپې چې دي 21مه 23مه 25مه 28مه او 29مه شپه نو په کار دی چې دا شپه مونږ چې کوم دی عباداتو کې تېره کړو په ظلم په الله لعب کې تېره نه کړو. دغه رنګې په در منصور کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې شب قدر رب العالمین صرف زما امت ته ورکړی دی مخکینو امتونو ته دا نه دی ورکړی. په دې کې علما کرامو ډېر زیاتې خبرې لیکلې دي مختلف روایات په دې کې چې دا دومره عظیم نعمت رب العالمین دی چې دی امت ته ورکړو نور ته نه دی ورکړی په دې کې وجه سره. نو په ځینو احادیث مبارکو کې راځي په روایتو کې راځي یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مخکینو قومونو ذکر کولو او په هغې کې د بني اسرائیل د یو بزرګ واقعه ورته ذکر کړله چې هغه بزرګ تر د 1000 کالو پورې د الله جل جلاله عبادت کړی و. هغه به د شپې به عبادت کولو د ورځې به روژه وه او جهاد کې به تېروله. کله چې صحابه کرامو دا خبره واورېده نو دوی مبارکان ورته وفرمایل وی قربان وای دغه مودې عبادت ته به موږ څنګه رسو خالن کې زموږ عمرونه چې د ټولو نه زیات شي نو 80 کاله عمر وي د دې نه خو زموږ عمره نه زیاتېږي قربان دغه سعادتونو نه موږ محرومه یو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې دې خبرې به انتهایی اثر وغورځولو. په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی غمجن شولو. نو د دې غم او بیا صحابه کرام ورته دا مو فرمایل د الله رسول زمونږ نیمه زندگی په دغه کې 80 کاله ژوند کې نیمه زندگی زمونږ په څه کې تېره شوله په ناپوهۍ کې تېره شوله نیمه زندگی په لهو لعب کې تېره شوله نیمه زندگی په معاش کې تېره شوله او غلګ شان زندگی د هغه رانه په خوب کې تېره شوله. د الله رسول دغه مقام ته به څنګه ورسو. دې خبرې په نبی علیه السلام باندې ډېر لوی اثر وکړلو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک غمجن شولو. د هغوی د غم لرکولو دپاره رب العالمین دا صورت نازل کړلو انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر.
وای موږ تعالی لیلة القدر درکړې تا ته څه پته ده چې لیلة القدر څه شی دی؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، هغه د 1000 میاشتو د عباداتو نه بهترینه شپه ده. یو انسان 1000 میاشتې عبادت وکړي، 3 کاله او 4 میاشتې مسلسل عبادت وکړي، د دې نه بهترین عبادت چې دی هغه د لیلة القدر په دې شپې کې دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمیل وایي د رمضان شریف د ټولې میاشتې عبادت او بل طرف ته د لیلة القدر د شپې یعنی بل طرف ته چې کوم دی 28مې شپې عبادت دا ماته د رمضان شریف د دې دغونه عبادت نه بهتر دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وی د الله رسول قربان وایي دا کمزوري سړي او کمزوري ښځې هغه د دې شپې د دې عبادت او د دې سعادت نه محروم دي، یعنې کمزوري سړي او کمزوري ښځې خو چې کوم دی مانځه ته نشو درېدلی، دونه ولاړه چېرته کولی شي ټوله شپه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل وایي آیا هغوی تکیه نشي لګولی چې ځان ته څوک کښېږدي او دا شپه په ناسته باندې تېره کړي؟ ضروري خو نه ده چې ټوله شپه دې ته چې کوم دی نفلونه کوې، بلکې کم چې د معراج شپه ده او د لیلة القدر شپه ده دا شپه موږ مختلفو عباداتو کې تېرو، کله نوافل، کله ذکر اذکار، کله الله ته ژړا، کله دعا، کله تلاوت، مختلفو عباداتو کې به دا موږ تېرو. بس بهر کې نو دا یو څو شپې دي چې دا موږ الله جل شانه ته په ویښه باندې تېرو کړو، خو په زول ویښه نه بلکې په دې کې به الله جل جلاله ته عباداتو کې مشغول اوسېږو. 21مه، 23مه، 25مه، 28مه او 29مه، خصوصا چې احادیث مبارکه مونږ وګورو نو په 28مې شپې باندې ډېر زور ورکړل شوی دی چې دا 28مه شپه د معراج شپه ده. نور الله ته معلومه ده، خو د 28مې شپې اهتمام به زیات کوو او نور چې څومره تغ شپې دي نو په دې کې به انشاءالله عبادت زیات کوو، بلکې د دې نه علاوه چې دا کمې لږ شپې دي چې دا خو بالکل الله جل جلاله ته وباسو.